السلام علیکم ګرانو کتونکو زه امین خان تاسو ټولو ته هرکلی وایم او نن ویډیو کې فرست کلاس زه ستاسو سره په ټو نیشن تیوري باندې اخلم. زه به تاسو ته دا ایکسپلین کوم ویت پروفس ویت آرګومنټس چې آیا دا ټو نیشن تیوري صحیح ده که نه. د پولیټیکل ساینس د هیسټري او د دې سره سره د ریلیجن د مذهب د پرسپیکټیو مطابق آیا دا دوه قامي نظریه چې موږ ته پیش شوې ده او دې موږ ته دا فلسفي پروپیګیټ کړې ده چې دا موږ ته دوه قومونه ډیفاین کوي. دا تیوري چې په هندوستان کې دوه قومونه اوسېږي چې یو ته وایي مسلمان بل ته وایي هندو، او د دې نظریې فاونډر څوک و، دا نظریه چا کریټ کړه، چا ولیکله او چا موږ ته پروپیګیټ کړه، چا شایع کړه، چا موږ ته پیش کړه، نو هغه و سر سید احمد خان چې د هندوستان د مسلمانانو په سیاست کې د یو خاص رول و. خو نن به موږ ځان په دې پوهه کوو څو کاله تیر شو آی تھنک چې د څو لسیزو راسې 1947 نه مخکې دغه نظریه د سرسید احمد خان په دور کې پیش کړه شوې ده. هغه اگزیټ ټایم اوس زمانه په دې ټایم کې هیریږي، خو کله چې سرسید احمد خان ژوندی و په هغې وخت کې د دا نظریه یو باقاعده هغه یو رساله ولیکله او په هغې رساله کې د دا ټو نیشن تیوري پیش کړه. د مسلمانانو کنسپټ او د هغې تصور بدل کو او د هغې نتیجه دا شوه چې د هندوستان خلک، هندوستان چې د هغه وخت یو سټرانګ اکانومي، یو سټرانګ ملک، یو پولیټیکل پاور و، خو د انګریزانو قبضه وه هلته کې. کم نیشنلیست خلک چې په هندوستان کې وو، که هغه په هندوانو کې وو که په مسلمانانو کې وو، او کم انټلیکچوال خلک وو، د هغې کوشش په هغې وخت کې دا و چې هغې د ازادۍ تحریکونه شروع کړي وو. هغې د انګریزانو خلاف مبارزه کوله، خو بل طرف ته انګریزانو په دې مسلمانانو کې داسې خلک وکتل چې هغې د خپلو مقاصدو او خپلو ګټو لپاره استعمال کړه، او په هغې کې یو سرسید احمد خان هم و. او سرسید احمد خان دا کار د ټو نیشن تیوري په ذریعه باندې وکړو. د دې نظریې فاونډر چې و نو دا سرسید احمد خان و. سرسید احمد خان سرسید احمد خان څوک و؟ سرسید احمد خان په اسلام حوالې سره هم مختلفې لیکنې کړي دي، مضمونونه یې لیکلي وو او دې ځان ته یو مذهبي پولیټیکل پلیر وی. خو د دې نه مخکې به موږ راشو دې له چې د دا نظریه څنګه پیش کړه، آیا د دا نظریه په کوم بنیاد پیش کړی شوه، او کله چې د دا ټو نیشن تیوري پیش کوله د دې نه مخکې د ده نظریات، د ده تاثرات او د ده کنسپټ څنګه و. ګورئ زموږ په دې سیمه کې یو رایټر، یو سیاستدان تیر شوی دی چې د هغه نوم دی عبدالولي خان. عبدالولي خان دا نوم یاد ساتئ. او د یو بوک لیکلی دی، د هغې بوک نوم دی، پښتو کې د دا کتاب لیکلی دی رښتیا رښتیا دي. دا اوس په 3 ژبو کې ټرانسلیټ شوی دی. اردو کې هم دا د حقایق ہے په دې نوم هم دی، او دارنګ فیکټس آر فیکټس. دا کتاب په 3 ژبو کې ټرانسلیټ دی. دا د لیکلی په پښتو کې دی په دې نوم باندې. دا د کتاب سرخط دی، ټایټل دی رښتیا رښتیا دي. خو کله چې دا کتاب خلکو وکوته نو دا بیا اردو ته هم ټرانسلیټ شو، انګلیش ژبې ته هم ټرانسلیټ شو. اوس دا په 3 ژبو کې په مارکیټ کې دستیاب دی. خو دا کتاب چې ولی خان ولیکه دا د باچا خان زوی او دا یو سیاستدان و، د پښتنو په سیاست کې د ډیر زیات اهم رول لوبولی دی. د چې دا کتاب ولیکه نو په دې کې د دا خبره کړلې ده، په دې کتاب کې د دا خبره منشن کړې ده چې کله د ازادۍ د تحریکونه نو شروع شو، چونکې په شروع کې د قائد اعظم چې و نو دا هم د مسلم هندو د یونټي حامی و، د دې اتحادي و، خو وروسته بیا د نظریه چینج شو. د دې نه مخکې خبره ده چې دا سرسید احمد خان کله دا رسالې د نوي لیکلي، انګریزانو د ده په نظریه باندې کار نه و کړی، د ده نظریه او د ده سوچ نه و چینج کړی، نو د هغې نه مخکې هم
د هندوستان د نېشنلزم قایلو او د په یو دوران کې په یو ځای کې د تقریر کوي او دا د سرسید احمد خان الفاظ دی. هغه دی وایي چې موږ به د مذهب اختلاف مخې ته نه راوړو. موږ به دا نه وایو چې زه مسلمان یم، زه هندو یم، زه عیسائی یم، زه سیک یم. دلته چې څومره قومیتونه اوسیږي، څومره قومونه اوسیږي، دا ټول د دې هندوستان بچي دي، د دې هندوستان سیټیزنز دي. که هغه هندو دی، که هغه مسلمان دی، که هغه عیسائی دی، که هغه سیک دی، وغیره وغیره. موږ ټول یو قوم یو. د هندوستان د ټیریټري په اساس، د هندوستان د دې ملک په اساس باندې موږ یو قوم ځان ګڼو. دا د سرسید احمد خان الفاظ دي. اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې دا خبرې اول کولې او وروسته د بیا ټو نیشن تیوري ولې پیش کړه. نو بنیادی خبره دا ده چې ټو نیشن تیوري د ځکه پیش کړه چې د زیاتره د چې کوم اعلی تعلیم حاصل کړو دا د انګلند نه د حاصل کړو. د انګریزانو سره ډیر نزدېکت لرلو، د انګریزانو سره ډیر نږدې پاتې شو. او په هغه وخت کې په هندوستان کې چې کوم نیشنلیست خلک راپاڅېدل، کوم قام پرست خلکو، د خپلې خاورې د ازادۍ دپاره مبارزه کوله چې په هغې کې علما هم وو، په مسلمانانو کې هم سپیشل خلک وو. زموږ د پښتونخوا نه پکې باچا خان یو ډېر لوی کرکټر وو. دغه رنګ هغلتې مولانا ابوالکلام آزاد یو ډېر لوی سیاسي مبارز، د هم د ازادۍ دپاره ډېره لویه مبارزه کوله. دغه رنګ په هندوانو کې ګاندیجي چې کوم وو هغه ډېر زیات پرو پالیټیشن وو. د دوی د ټولو دا کوشش وو په مشترکه ډول چې دا د هندوستان ازادي ترلاسه کړي. په هندوستان کې چې کوم برټش کلونیالیزم امپلیمنټ شو، د انګریزانو کومه سامراجیت نظام وو، هغوی دا کوشش کولو چې د هندوستان خاوره د انګریزانو نه ازاده کړو. په کار هم داسې وه، خو انګریزانو ته چې کله دا پاته ولګېده چې موږ اوس شکست خوړلو والا یو، شکست خورو، او د دې خلکو تحریکونه چې کوم وو هغې ته قوت او دوام میلاو شو، هغه مضبوط شو او د انګریزانو خپې په رپېدلو شوې، نور د اقتدار کولو قایل پاتې نه شو. نو هغې بیا په مسلمانانو کې خپل داسې نږدې قریبې ملګري وکتل چې د دې په ذریعه باندې د هندوستان دا هندوان او دا مسلمانان چې دي دا ډیوایډ کړی شي. د دې د ډیویژن دپاره یو بنیادي کنسپټ پیش کړو او دا کنسپټ چې و نو دا و ټو نیشن تیوري والا کنسپټ. دا تیوري په اصل کې دا د انګریزانو ایجاد دی. دا انګریزانو د مذهب په بنیاد باندې دا تیوري پیش کړه. مسلمانانو ته وویل چې ستا ځان له مذهب دی ته ځان له قومي، هندوانو ته وویل ستا ځان له مذهب دی ته ځان له قومي، لحاظه ستا او د مسلمان د یو بل سره نه جوړیږي. هندو ځان له قوم دی او مسلمان ځان له قوم دی او تاسو له جدا جدا ملکونه پکار دي. دې نظریې څه وکړه چې د دې نتیجه یو دا شوه چې په هغې وخت کې په هغه مسلمانانو کې چې یو طرف ته کم مسلمانانو بل طرف ته کم هندوانو، هغوی یونایټ وو د خپلې ازادۍ دپاره. هغوی په مشترکه ډول انګریزانو ته یو شوي، انګریزانو له شکست ورکولو ته نږدې شوي. خو چې دا نظریه رامخې ته شوه او دا د چا په ذریعه رامخې ته شوه، دا د سرسید احمد خان په ذریعه رامخې ته شوه. بیا سرسید احمد خان په مسلمانانو کې، د هغې دور په مسلمانانو کې یو داسې مذهبي پولیټیکل پلیر و، یو داسې مذهبي پیشوا و، یو قسم په مسلمانانو کې ډېر زیات په ده باندې عقیده او ایمان لرلو چې ده به خبره وکړه. لکه اوس ستا په دور کې زه تاله یو بل مثال درکړم چې زموږ په پاکستان کې کم خاص سرکاري علما دي لکه طارق جمیل شو یا نور شو، که دا تا ته یو خبره غلطه هم وکړي خو ته به اکدم هغې ته نشي ویلی چې دا ته غلطه وی، ځکه چې ستا په هغې یقین جوړ شوی دی. هغه یو لویه سلیبریټي دی، یو لوی شخصیت دی. دغه رنګ په هغې دور کې په هندوستان کې سرسید احمد خان یو لوی شخصیت و او د ده په خبره باندې به زیاتو خلکو یقین کولو. نو اوس ته ماته ووایه یو داسې انسان چې د هغه پسې وروسته لکونه خلک ولاړي، لکونه خلک د هغه په خبره یقین کوي، د هغه په خبره عقیده لري، د هغه خبره مني او د هغه د خبرې نه کانوینس کېږي او هغه ورته بیا یو داسې تیوري پیش کړي، ټو نیشن تیوري، نو خامخا به مسلمانان هغه مني، هغه به وایي چې یاره دا سړی خو ډېر صحیح سړی دی او دا چې دا څه وایي دا صحیح وایي. چونکې په هغه وخت کې زیاتره خلک دومره ایجوکیټډ هم نه و څنګه چې اوس دي. چاته دا پاته نه لګېده چې د قوم ډیفینیشن په مذهب کېږي
او کنه دا قوم څه شی دی. چاته دا معلومات نه و، خو د مذهب په بنیاد دا دواړه خلک چې وو دا دوکه شو. د هندوانو په ذهن کې، د عامو بې تعلیمه هندوانو په ذهن کې دا تیوري ور واچولی شو چې ته ځان له قومي. د مسلمانانو په ذهن کې ور واچولی شو چې ستا مذهب اسلام دی، ته ځان له قومي. او دې له دوکه ورکړی شو او نتیجه یې دا شوه چې د هغه ځای د خلکو اتحادي قوت چې و هغه مات شو. هندوان او مسلمانان خپلو کې د یو بل سره ونښاته. نو انګریز ته هله بیا خلاصی میلاو شو. انګریز هله بیا په خپلو مقاصدو کې کامیاب شو. بالاخر فیصله یې دا شوه چې 2 آزاد ریاستونه جوړ شو. 2 independent states. چې یو ته وایي پاکستان او بل ته وایي هندوستان. د دې نظریې په اساس دا 2 آزاد ریاستونه په وجود کې راغله. د پاکستان کې دننه اوسیدونکي خلک چې دي دا ځان له قوم شو او دا ځان له شو. خو دا تیوري چې کومه ده آیا اوس دې له راځو مونږه او تر اوسه پورې د هغې نتیجه، د هغې کانسیکوینسز، بیډ کانسیکوینسز دا دي چې هندو د مسلمان نه نفرت کوي، مسلمان د هندو نه نفرت کوي. دا نفرت او دا دشمنی او دا غلط سوچونه چې کوم دي دا دې نظریې راوړي. ټیک شو. اوس دې له راځو چې آیا دا نظریه صحیح ده که نه ده. مونږ دا خبره کوله. اوس دې له راځو مونږه چې آیا دا نظریه صحیح ده غلطه ده. نو ګوره ته مخکې ځان په دې پوهه که چې نیشن څه شی دی. نیشن څه ته چې مونږه قوم وایو. چې ته قوم وپېژنې تا ته به په خپله پاته ولګي چې آیا دا تیوري صحیح ده که غلطه. د قوم ډیفینیشن په دې 4 څیزونو باندې کېږي. یو مشترکه لینګویج، ژبه. یو داسې قوم، داسې خلک چې د هغې به ژبه مشترکه وي. دویم د دې به تاریخ هم مشترکه وي، دا به مشترکه تاریخ لري. او دریم د دې به کلچر به هم د دې مشترکه وي. کلچر څه شي ته وایي؟ ستا د ژوند جواک، روایاتو ته، ناستې پاستې ته، راشي درشي ته، ته چې څه کوې، د کلونو راسې د یو خاص قسم دودونو او دستورونو سره ستا تعلق دی، تړون دی او د هغې نه ته راتېرېږي. کلچر ځان له یو ډېره براډ موضوع ده، په دې به بیا تاسو ته چېرته بحث وکړو. خو دا د یو قوم مشترکه وي. د هر یو قوم خپل خپل کلچر وي چې یو د دې مشترکه کلچر وي، کلتور چې ورته مونږ پښتو کې وایو. ټیک شو. او څلورم چې د دې لینډ د اوسېدلو ځای نه دی دا مشترکه وي. د دې علاقه ایریا دا مشترکه وي. دا په داسې ځای کې اوسېږي چې د صدو راسي، د پیړو راسي، دوی په یو خاص خاوره اوسېږي. دا 4 خبرې چې پکې تا موندلې، یعنې د دوی ژبه مشترکه وه، د دې تاریخ مشترک و، د دې کلچر مشترک و، او د دې وطن ایریا د اوسېدلو ځای دا مشترک و. نو دې ته وایي قوم. صحیح شو. دا تا ته څه شی دا خبره کوي؟ دا تا ته د پولیټیکل ساینس سټډیز هم دا معلومات درکوي. دا تا ته د هیسټري چې کوم علوم دي هغه هم تا ته دا خبره کوي. هیسټورین هم دا وایي، پولیټیکل ساینټیسټ هم دا وایي. او د دې سره سره مذهب، نو مذهب هم تا ته دا خبره کوي. مذهب د ته دا خبره ځکه داسې کوي چې ګوره موږ د پیغمبر علیه السلام دور ته لاړ شو. پیغمبر علیه السلام چونکې زموږ اخیری پیغمبر و، الله پاک د دین اسلام د دعوت او تبلیغ دپاره د دنیا ته راولېږلو او د هغه په دور کې دین اسلام په ټوله دنیا کې خور شو. پیغمبر علیه السلام چې په کوم قام کې، په کومه قبیله کې پیدا شوی، د هغې قام نوم دی عرب. هغه د عرب په ځمکه پیدا شو. او بیا په کومه خاص قبیله کې چې دی پیدا شو هغې ته وایي قریش. خو دې قریش قبیله کې ځینې داسې لکه د ده رشته دار وو چې هغه تاسو ته پاته دی چې هغه غیر مسلم وو، لکه د ده ترونه چې کوم وو، نو هغوی د اسلام په اسلام ایمان نه راوړ، اسلام یې نه منلو. څو ځله ورته هغه تبلیغ وکړو، هغه پې څومره کوشش وکړو، خو د هغوی د اسلام د منلو نصیب نه و شوی. او ښه ورته پاته وه چې دا اسلام حق دین دی، خو نه یې منله.
اوس دلته ته دا کولی شي چې آیا د هغه او د پیغمبر علیه السلام په عقیده کې خو فرق و. پیغمبر علیه السلام خو په دین اسلام باندې ایمان لرلو، د دین اسلام پرچار کوونکی و، د دین اسلام دعوت او تبلیغ یې ورکولو. خو د هغه دا ځینې رشته دار چې کوم هغه غیر مسلم و، د هغې عقیده بدله وه، هغې اسلام نه منلو، هغې د اسلام مذهب سره تعلق نه و، اسلام مذهب یې نه قبلولو. نو د دې د دواړو خو په اسلام کې اوس فرق دی. په مذهب کې په مذهبي نظریه کې خو دلته فرق راځي. نو که ته د مذهب په بنیاد باندې د قوم ډیفینیشن کوې، نو دلته خو بیا پیغمبر علیه السلام هغه رشته دار چې دي، نو هغه هم د هغه د قومیت نه وځي، هغې له به ته بیا بل څه نوم ورکې، بل څه قومیت به ورکې، خو چونکې هغه خو د هغه په قومیت کې راځي. دغه رنګ په قرآن مجید کې هم الله پاک دا ویل دي چې تاسو مونږ جدا جدا قومونه دا ځکه پیدا کړئ چې تاسو خپل ځان وپېژنئ. ګوره قوم چې دی، قوم او د قومیت حق، د قوم پرستی حق هر یو قوم ته حاصل دی. قوم پرستی چې کومه ده، دا د خپل ځان پیژنګلو کول دي، خپل دود دستور، خپل روایات، خپل تاریخ، خپل ځمکه، خپل ژوند جواک، د دې په اړه باندې تعلیم او تربیت حاصلول دي چې ته ځان وپېژنې. خو که ته اوس یو قوم له د قوم ډیفینیشن، تعریف، د قوم تصور او کنسپټ غلط ورکړي په ذهن کې، او د دروغو په بنیاد باندې هغه ته قوم ډیفاین کړي، هغه له دوکه ورکړي، نو د دې قوم اخرنی مستقبل به هم د تباهۍ سبب ګرځي. نو لحاظه موږ له دا پکار ده، خبرې مطلب مې دا و چې چونکې اوس د دغې غلطو کنسپټ او نظریو په بنیاد باندې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، خو موږ له په دې ځان پوهه کول پکار دي چې یاره حقیقت او ریالیټي وپېژنو او داسې علم او شعور حاصل کړو چې هغه موږ له ترقي او ګروت او پرمختګ راکړي. دې ټو نیشن تیوري د بري صغیر د هندوستان مسلمانانو ته او د هندوستان ټولو اوسیدونکو خلکو له ډېر زیات نقصان ورکړو. د دې هیڅ پیدا نشته. که د مذهب په بنیاد څوک دا خبره کوي، نو 57 اسلامي ملکونه دي، خو د هغې د هر یو اسلامي ملک قومیت ځان له ځان لري. په عربو کې چې کوم اسلامي ملکونه دي، د هغې مذهب خو یو دی زموږ سره، مذهب یې زموږ سره مشترکه دی، په امت کې زموږ سره یو راځي، خو قومیت یې زموږ نه بدل دی. هغې ځان له قامونه دي، موږ ځان له قامونه دي. نو لحاظه که داسې شي، نو بیا خو دا ټول د دنیا اسلامي ملکونه چې دي، دا خو بیا یو قوم پکار دی. دی بیا ځان ته عرب ولې وایي، او څوک ځان ته افغان ولې وایي، او څوک ځان ته ایران ولې وایي، او څوک ځان ته عراق او لیبیا او شام او دا نومونه ځان ته ولې وایي. بیا خو دی له یو د اسلام په تناظر کې بس دغه ټو نیشن تیوري د کنسپټ مطابق یو نوم ورکول پکار دي چې دا یو قوم دی. خو داسې نه ده، حقیقت او ریالیټي چې دا هغه نه پټېږي. د دې مذهب زموږ د ټولو مشترکه دی، د اسلام قایل یو، د اسلام منونکي یو، عقیده زموږ دین اسلام دی، خو قومیت زموږ بدل دی. نو لحاظه دې ټو نیشن تیوري زموږ له ډېر څیزونه چې دي هغه هیر کړي دي، او موږ له نور په دې بکواسیاتو کې، د دې بکواسیاتو نه د دې نه موږ له خپل ذهن چې کوم دی دا صفا کول پکار دي. تاسو له زه دا ریکویسټ کوم چې پلیز دا ویډیو خامخا مخې ته شیر کړئ، چې خاص کر هغه د دروغو چې کوم مبلغین دي او موستلی تاسو ته دروغ سپریډ کوي، هغې ته هم زموږ دا میسج ورسیږي. موږ به تاسو له اتھینټک او ویریفاید نالج راوړو چې تاسو په صحیح طریقه سره ایجوکیټ کو. او اخیره کې خپل فیډبیک زموږ سره هم شریک کړئ چې آیا زموږ دا کلاس چې کوم دا تاسو ته څنګه ولګید، دا صحیح و دی کې غلطي زموږ نه څه شوې ده، نو تاسو کولی شئ ضرور موږ ته خپل فیډبیک راکړئ. تھینک یو ویری مچ.